باران راغی چې دا خشاک سیټ ټکمه دا چلون شي بدېږي نه او که نه دا خو جاخه ده خدای دې خیر وکړي داسې تور وریځ راغله نو السلام علیکم کیسریا. وعلیکم سلام په خیر علي. یو 15,000 روپۍ مې قرض پکار دی. نو ناجیزه مه کوه که نه سړی چې قرض غواړي یو 1500 روپۍ یا یو 300 روپۍ مې قرض پکاري تا ډایرکټ 15,000 ته واړوله دا ولې ځان له پې شمسیه لمه او ډېره زیاته ګرمي ده او بچي مې راته وله چې له ګرمۍ نه مړه شول. نو ګوره باچا ته اوس خامخا ځان تاواني کې که ته اوس شمسي راوړې او بره دې کېښودلو دې باد راوغورځولې توپان ته وګوره نو ته تاواني نه ولې ځان تاواني کې په پړي به یې کلکه کلکه وتړم خو ته راله پیسې راکړه او سار به یې درله درکړم. ګوره چې دا بچي دې یاد کړې که نه نوړه مې لږ رانرم شو پیسې به درکړمه خو چې ساري وختي راکړې هسې نه چې زما ګوره ګیره سپینه شي او درځم او بیا یې نه راکړې. پښتوني مه مړه دا یوه ژبه مې را مړه تا سره به زانې بانې نه کومه مړه. ښځه صحیح ده نو پیسې وایل او سار به درځم خو چې په وخت یې راکړې. حاجي هغه سړی خو نن د خشاکو پسې رانلې بچې ډېرو ته حساب شوم خو د دنیا د روزګار رئیس یم والله چې پته راته نه لګي چې دا ولې رانغی یار. موږ به چېرته میشت ته تللو موږ دې هم د کاره ایستي او سړی هم رانلې کینه د میچونو بچیا خل مزدوري کوي که ته میچونو پسې ګرځې دا څنګه شعر لوپره داسې خبره بیا ونه کړې. خیر دی لکه خیر دی جنګ جګړې مه کوې پرېږده ماشوم دی باچا کاکا څه پکې هلکه باچا کاکا هغه زما پیسې راکوه ښه د روزګار پیسې مې دي او داسې کار دی تا راته سار یاد کړو دا د مازدیګر شو زه پسې مازدیګر رالم پیسې یې وکاږه. هو تا نه خو موږ له اخیستې هم لري او بیا ورپسې راخطا شوې سهار به یې له درکړو مړه. واه 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 بچې پلار ته دې خیال دی پیسې یې وکاږه پیسې ما له به ټیمونه نه راکوې ما له تاریخونه مه راکوه پیسې یې وکاږه ګینې خشاک ته له تیلې وامه که خشاک ته د تیلې وو نو ستا پیسې هم لاړلې دا خو چې زه خرڅ کړم نو تا له به زه قرض درکړم چې دا ما نه خرڅ کړې نو تا ته خو قرض نه میلاویږي په دې خبره ځان پوه کا. باچا دا خبره ورانې ته ماړه وه ما له دا پیسې راکړه ګوره ښه پایا کې مې درکړې اوس مې پې شرموه مه که نه زما هم د روزګار پیسې وې او تا رانه اوسونې وې خورې که که نه تا وې شمسي پیلم بس خبره ختمه شمسیانې خو دې واخیستې اوس پیسې یې راکړه که نه. ښه سبا راشه سبا به انشاءالله درکړم. زه ټیک ته سبا له پسې بیا راځم خو چې ګورې ری که ښه او روزه که نه باچا بیا روزیم نه هغه زما پیسې مړه دار به یې کړمه نن سهار مې لاس له پیسې راغلې وي او هغه مې د ماشومانو په فیس کې ورکړې دي. ښه نو ته دغونه مست سړی ماشومان سرکاري سکول کې ولې نه داخله چې پیسونو ته دې ورلاندې کړي دي او زما قرض نشي راکولی دا ولې دغه پیسې به دې ما ته راکړې وې چې قرض دې خلاص شي او چې غاړه دې کولو شوې وه. پوه شوی نه یم چې داسې ناسیزه که نه مې پیسې اخیستې زه په خپلو خولو ډېر ستومانه یم. نه باچا نه لکه د زنانو دې په جړا نه پرېږدم پیسې یې وکاږه ګینې دښمني پیسه کوم انشاءالله چې د سبا نه به نه پاتې کېږي دا به زه تا له خامخا سبا در کوم. باچا یو خبره راته کومه اوس نه یې وره سبا یې مه راکوه پوره یو میاشت بعد یې راکړه خو خامخا یې راکړه او که را دې نه کړې مشران به راولمه فیصله به کوو که نی بیا به پکې نه دا کور نیسم. اوس یې خوند وکړو په 15,000 روپۍ کې رانه اوس د 1 کروڑ روپو کور اخلي. واه واه یو میاشت بعد به راځم او ما له به خپلې پیسې راکړي. دا دغه سړي خو ما لړو چو په قرض راغی وي پیسې راکړه او ځان له پې شمسې یم زما پیړه خفه شو اوس ما له پیسې راکوي سبا راشم سبا راشم زما خوړو چاوده. تا ته خو ما 20 ځلې ویلي دي او ما پوه کړی مې چې داسې سړي له پیسې مه ورکوه چې بیا ته سبا نشي اخیستې او بیا ورسره جګړې کوو شرونه کوو کوشش کوه آینده لپاره که دا پیسې میلاو شي چې بیا وله ورنه کړې. لا زمونږ پیړه خفه شو ما ته ویلي واړه بچي مې دې وي د ګرمۍ نه وسوځېدل وي شمسي پې ځان لاړم ما څه کړی وي ور مې کړل اوس راته وایي دا د ثابته میاشت پکې ووته ثابته میاشت او پیسې یې نه راکوي. تا ته خو ما په دې نصیحتونو د اړه شین شو چې هلکه مه ورکوه دا سړي له پیسې دا اوس په څه طریقه راویستل غواړي دا سړی وروره قرض نه ورکوي دا ماته معلومه دی بیا به ورسره څه غوبلې کوو په دې داسې طریقه برابره وکنه چې اوس دا پیسې وکړه اوس دې خدای دا ګناه معاف کړي بیا به داسې سړي زه نه ورکوم په شرمونه مونږ خو ثواب په نیت ورکړي مونږ وایي چې سبا یې په وخت راکړي چې اوس یې نه راکړي نو زه څه وکړم خو ته راځه بله طریقه ورسه کوو زه کوشش پې کوم انشاءالله خو د خو دغه انجام وي تا ته ما ویلي دي چې مه ورکوه داسې پیسې سړي له ښه ورسره وي وروره تا نه یې والي بیا نه درکوي
ته راځه. یاره دا خو دونه عمر یې او ده ته ما وی چې د شپې مه ګرځه او دا دی دا ګرځي دا ستا څنګه چل دی دا د ناوخته ګرځېدو دا حل دی. د شپې به 11 بجې مرالو 12 بجې موږ ورته نصیحت یې کولو چې هلکه وختي راځه کور ته د ناوخته راتلو دغه حل د اوسنو خلکو لا مره د اوسني کوم د هلکان چې دي دا کوم چې نو د 12 بجو نه واله تر د 1 بجو پورې مور ورته ټېلفون وکړي رور ورته ټېلفون وکړي راشئ که نه کوم ځای کې بس په لاره همداره ده په هغې کې 2 بجې شي. دغه حل دی چې بچي د چا نه مني بیا دغه حل یې په کار داره چې په وخت راځي 12 بجو پورې ورته مور او پلار ناست انتظار کوي او ورور دی لیټ راشي دغه حل په لاره کې د دوست دشمن څه پته لګي. کنه دا خو مه پرونه ما غرمم لیدلو ته ما لیدلو ما سره ناسه ډېر غاله وکړه زما ملګري وکړه دلته کښېنه دا خو د مرګ دا خو د سکندونو کار وي او زموږ بس دا د الله طرف نه به وه او ټایم چې راشي بس کنه دا خو ما لیدلو دا خو پرونه ما لیدلو دا خو جنګ جوړو. نن سبا د دنیا دغه حل دی پوه شو. نن سبا چې چاته پیسې شوې پردي حقونه خلک وهي که چاته یې پیسې شوې نه یې درکړې زړه د لچوي او دا زموږ ورور دی ده ته چې چا پیسې وي وروره موږ به یې وله ورکړو حق به یې ادا کړو. هلکه ستا په دې ورور زما 1,000 روپۍ دي که راکې نو رانه یې راکړه او که نه یې راکې ستا خوښه ده. خدای خو دې بیخ د آرام خور وکاږه د آرام خور ژوندي مثال یم دله زه درکړم وي نن سبا د زندګۍ دال دی وي 2 ورځې زندګي ده او وي خلکه پردي حقونه وایي او ته پې بیا هم پې نه شوې مونږ وایي که چېرته ستا اړه نه رېشي او مونږ له دا خپلې پیسې راکړې تا را باندې الټه دعوا وکړه. وای ولې ته ژوندی نو خود مونږ خو تا ته دا پلان جوړ کړو مونږ وایي که چېرته اړه کې دې رقم راشي او دا پیسې راکړې اوس وروره څه وکړو ورسره نو نیسې که نه چې دلته یې وتړو زرګي ځلي او که خښته علي خښته شیخه خښته علي که دا زرګون علي خښته عالم جي کسریه چې ته دوپ والې که دا خلکه لیونې دي یو سړی خښتار یو زرګیز ناري دا ولې هلکه خښته علي که زرګیز خښته علم په پیسو څه کوم پیسې خو د لاس خري دي ځي راځي دا خښته راکړه دا د ټولو نښه ده. یارو کې یو تپوس مې نه کو هغه سړي سره لاس کې زرګیزم او خښته تاسو ته ټولو خښتې واغېستې او پیسې هم ترې اخېستې دا ولې یاروره که پیسې مې ترې اخیستې وي نو په سر یې په خښته والم اخو لیونی دی پرون یې مې یو په خښته والې په سر وجلی دی. وای دا خو زه خدای د مرګه بچ کړم پلاره ما خو زرګي ستا اړولې وه